خارازو ایبه ته او نن پکې ګورو چې سامانونه څنګه لیست کیږي، سامانونه خرڅول. موږ مطلب دا دی چې ایبه لاګین شو، نو دینه پس بیا موږ راځو تاسو ته سکرین ان شاء الله صفاح کړی. نو اوس موږ ګورو چې لیستینګ څنګه کیږي، یعنی تاسو غواړئ چې ارټیکل خرڅ کړئ او د دې لپاره به تاسو خپل ارټیکل اول نه تصویران ځان سره وساتئ، خسته عکسونه به وباسئ چیرې دا شی زه خرڅوم، او مطلب بیا تاسو کولی شئ چې د هغې نه دلته اوس وساتئ. ګورئ دا یو شرط دی، دا مخکې په ډرافټ کې پروت دی، ډرافټ نه تېر شئ. دا مطلب لیست کړی نه دی، صرف یې سیو کړی دلته. دا نه موږ اوس موږ دلته ورکوو نوی شی دی، تاسو به اول نه ذهن کې وساتئ چې موږ دا شی خرڅوو. لکه زه لیکم چې نیو یو ټي شرټ خرڅوم، یو ټي شرټ خرڅوم، یا یو پیاله خرڅوم، یا یو کاڼی خرڅوم، یا یو وړوکی غوندې امیل خرڅوم. مطلب چې هر شی وي تاسو به دا ذهن کې واچوئ چې زه دا شی خرڅوم، د هغه یو سیلینګ بره نوم به ولیکئ چې نیو ټي شرټ یا نیو ګلاس یا نیو ترماس یا نیو بلډ پریشر ماشین یا نیو ایوریثینګ چې وي څه شو تاسو دلته کولی شئ. ګوره زه اوس مطلب دلته به نوم ولیکئ، دا شي صحیح طریقې سره به نوم ولیکئ. تاسو ګورئ ښه دا به نوم چې تاسو ولیکلو، د نوم نه بس چې کوم دی تاسو ګورئ دلته ولیکئ ټي شرټ دی یا ایس سایز دی یا دا دی، دا به تاسو ولیکئ. د هغې نه پس به تاسو بیا سرچ کوئ. سرچ هم چې کو تاسو سره اوس دلته کیټګري جوړه شوه. ها اوس وګورئ لاندې کیټګري ډېره ضروري ده، سب ټایټل ضروري نه دی. سب ټایټل چې دی په 50 که په 150 دی، د هغې ضرورت نشته دی، او مطلب ځکه چې په دې باندې پیسې مه ورکوئ. لاندې راشئ کیټګرۍ ته، کیټګري ورکوئ. پیاله چې کوم دی دا د کچن په کیټګرۍ کې راځي، ترماس د کچن په کیټګرۍ کې راځي، ټي شرټ چې کوم دی د ډریسینګ په کیټګرۍ کې راځي. صحیح شو. جویلري مطلب د ډیزاین راځي. دا یو پی سی چې کوم دی ضرورت نشته، دا مور کوئ فی الحال په دې کې دی. لاندې کنډیشن ضروري دی، نوی دی که زوړ دی، دا ډېر ضروري دی. تصویران ډېر ضروري دي، ښایسته تصویران وباسئ، ډېر ښکلي تصویران وباسئ. همیشه کوشش کوئ چې د تصویر شاته بیکګراوند چې دی تک سپین وي، ډېر لوک ورکوئ. داسې نه چې سپین ټي شرټ وي تاسو سپین بیکګراوند ورکوئ، نه، بیا به بیکګراوند بدلوئ، بلیک ورته رالی سپین ټي شرټ ته، هغه هم مزه کوي. میچینګ سیستم کوئ. نو لاندې د تصویرانو بیکګراوند چې ډېر ښکلی وي او تصویران څومره صفا وي، دا ډېر ضروري دي. ټول بل د ګورې راوالئ تصویران، اپلوډینګ سیستم به وکړئ. بیا د هغې نه پس تاسو دلته وګورئ که برینډ وي برینډ کولی شئ، که برینډ نه وي ضرورت یې نشته دی. بیا خو ریګولر سایز وغیره ورته چیک دغه کوئ چې مطلب دا کوم سایز دی. کلر ورته ورکولی شئ چې د کلر دی. مټیریل ورکولی شئ چې د پلاستیک دی، د لیدر دی، د کپړې دی، د څه شي دی که نه. دا هم چې کله وکړو د هغې نه پس تاسو دا وګورئ کولی شئ مختلف هر څه تاسو مخامخ دي سایزونه. ډسکرپشن، مین پوینټ ډسکرپشن چې تاسو څومره ښکلي وي، څومره اټراکټیو وي، څومره کلیر وي، او څومره دا مطلب دا دی ایزي وي، دومره بس تاسو چې کوم دی پروډکټس خلک خوښوي. ډسکرپشن کې چې کوم دی هیډینګ استعمالوئ، کلرز استعمالوئ. مطلب دا دی چې هیډینګ ورکوئ چې شپمنټ ریډ کلر ورلیکئ، د خلکو نظر به زر پرېوځي شپمنټ ته. مطلب دا دی چې سایز بیا به ریډ کلر کې لیکئ. دغه شانتي مطلب دا دی چې مطلب تاسو ریټرنز یو شی خوښ نشي، ریټرنز سور هیډینګ ورکوئ، بیا لاندې لیکل کوئ. دا شیزونه ذهن کې واچوئ، دا ډېر امپورټنټ دي. د بزنس سره د آنلاین بزنس خو دی دا خو ویزیبل دی، صرف په سترګو دی، ټچبل نه دی، ته ټچ کولی نه شي. دې دپاره خلک چې دي ستا ډسکرپشن دا شیزونه ټول اول نه ریډ کړي چې د څه لیکلي دي. دا چې کله ریډ کړي هغه بیا ټرسټ پیدا شي. ادروایز دې کې به د ریټرن پالیسي خامخا ورکوئ، ځکه چې هغه خوښ نه شي بیا به هغه ته پرابلم وي. آنلاین کاروبار کې ګټه ډېره ده، ریسک هم کم دی. ریسک پکې خامخا ووهئ، ریسک پکې شته دی. ریسک شپینګ تاسو داسې لیکلی شئ چې تاسو شپینګ په یو پی ایس لیکئ یا په ډي ایچ ایل باندې لیکئ. مطلب پیمنٹ پکې لیکلی شئ. ګورئ چې پیمنٹ مطلب پیپال غواړئ یا اکاونټ باندې غواړئ یا لاس په لاس غواړئ، داسې هم پکې کولی شئ.
نو مطلب د ریټرنز پالیسی ډیره ضروری ده که تاسو غواړئ چې ریټرن پالیسی به جوړیږي نو مطلب د سره به د سامانونه خلک اخلي نو مطلب دا هغه وخت په کار دي چې سامانونه نوي او ډیری لکه تاسو سره مطلب یو شوز دی یا یو جیلری دی یا یو ګلاس دی یا یو شی دی هغه ډیر کوانټیټي کې څه شو راځو فارمیټ تاسو ګورئ فکس دی او کنه اکشن دی اکشن د څه دی چې مطلب به تاسو کولای شئ دا د یو یورو نه سٹارټ شي او لیمټ به کې لیکي چې یاره اکشن زور کومه یو یورو نه سٹارټ شي یا مطلب 5 یورو نه سٹارټ شي یا د 20 یورو نه سٹارټ شي دې ته وایي اکشن زړه نه کوم خپل ځکه چې دا پته نه لګي کېدې شي ارزانه خرشي نو کوشش کوئ فکسډ لیکئ قیمتونه فکسډ لیکئ فکس سره د سې چې د کې بیا ریسک کم وي اکشن په هغه وخت کې کوي چې کله زاړه سامان نه ستاسو د کار نه ته وی چې بس پسو خرشو خو کوشش وکوي د سلیمټ سره به قیمت به لیکي چې هغه شیپمنت او دا شینه به وځي پرایس تراشه پرایس ډیر ضروری دی بای اټ ناو کوم چې تاسو وز غواړئ موجوده ډایرکټ روپۍ غواړئ ډایرکټ روپۍ ډیر ضروری دي مطلب دومره تاولي کړي او تخپل قیمت ته ګوري دومره زه موجوده غواړم لاندې کوانټیټي زه یم چې دا د دغه وی لس دانې وي یا 15 دانې وي یا یو دانې وي استاد خو خاله نو مطلب کوانټیټي به کې تاسو لیکل شي د خپل طرف نه بیسټ افر تاسو ورکول شي چې ماته یو سړی دی بیسټ افر دی راکی لکه ما 20 لیکل هغه لیکل شي نه خدای بعضی سامانونو کې خدای ګران سامانونو کې ارزانو کې نه ارزانو کې بیسټ افر مکوئ کوم دی اوس په دې کې شته دا پوینټ خو لکه پیسې به تاسو په پال ته نه راځي کوم شی چې خرڅيږي هغه په تاسو بانک ته راځي دا یو سیستم نوې پالیسی ده په پال دا پالیسی ده چې پیسې به ټولې وس ډایرکټ راځي بانک ته په پال ته په هغه حالت کې راځي چې کله یو کس وایي چې راځي دا شی علمه زه مطلب دا چې پیسې داله په پال ته درلګم ته به ولي کې چاو پیسې د ماته راولېګلې په پال ته نو مطلب الته به ایکسپټ کی چې پیسې ماته پیټ شوي په دا حالت کې کیږي دا غي نه پس تاسو کده شیرل دا مطلب شپینګ ډیټیل ورکول شي چې زه په ډي ایچ ال لګم یا په یو پی ایس لګم یا په ټي ان ټي لګم یا په دې لګم او مطلب دا دی چې دومره ورځو کې لګم دومره کاست 7 یورو 10 یورو 12 یورو د کاست تاسو کاست په کې لګل شي قیمت دومره ورځو کې مطلب څه په کار کوم ورځ دوزه پیکینګ د بارز ما په کار دي اوبه لاندې به کې ورکینګ ډیز شوټو کوم وای کنه دا ټول به تاسو خپل وګورئ او دا به وکړئ دا ایزی دی دغه څه مسله نشته تاسو صرف آیډیا کلیر شو تاسو شیپینګ فری ما وکړو چې زه فری کوم مطلب پیسې نه غواړم تاسو کولای شئ چې موږ 2 روپۍ غواړو فری شیپینګ په هغه حالت کې خدای چې کله یو شی وي او دا غي قیمت تاسو لږ زیات دی کې شیپینګ به انکلود کړئ خو شیپینګ به فری ولګي ځکه کس خوشاله کیږي دې سره چې کوم دی ګاک خوشاله شي چې دا شیپینګ فری دی آیډیا د سره خلکو جوړه د شیپینګ فری دی ام دا د شیپینګ روپۍ راواله د قیمت زیات کا نو دا شی ډیر زیات ضروری دي دې شی ته ډیر زیات خیال کوئ انده لپاره همیشه چې تاسو فیوچر کې دا شی تاسو به شیپینګ کوشش کوئ فری ورکوي کله چې شی ډیر ګران وي مطلب غټ شیپینګ ته پوهیږي چې دا شی نور ګران نشم خرڅولې بیا که سره شیپینګ انکلود کړئ اذروایز چې کوم د تاسو شیپینګ وړو شونه کې فری لګي قیمت یو روپۍ 2 زیات لګي خو شیپینګ د پیسې مور کوي قیمت زیاته ولیم شي دا ګوري ما 12 نه نه ویلې کې تاسو شل ولې کې 19 ولې کې مطلب چې شیم نه یا بيدانه چې مطلب دا چې تاسو 1 کیلو ټماټر راواله ای بي ورکه مطلب دا چې اوس د ټماټر خو قیمت معلوم دی کنه دې شي ته خیال کوئ مننه کله چې تاسو په شوي به خبره غب مې به کوله ګوره کله کله به لګوم لګو نو مطلب دا چې دا ټول شي نه به د خپل نظر نه وباسي چې شی غلط را غلط ته نه دی ریټرن پالیسی همیشه سوال لسورځي ورکوي زیاته مور غدانه چې به کیولې چې یو کال یا شپږ میاشتې همیشه سوال لسورځي لګي سوال لسورځي یا مطلب دا ماکسیمم یو میاش زیات ملګری میاش نه زیات ملګری سوال لسورځي نه کم لیکل شي و ورځم لیکل شي سوال لسورځي خدي کله چې هر شی وشي تاسو مطمئن شئ دا ګوره پریویو به وخی پریویو تاسو وګورئ یو نظر چې دا شی څنګه ښکاری ما د لیکل څنګه کړی دا عکسونه څنګه راغلي دي آنلاین به خلکو ته د څه ښکاری ښه سبا دا تصویر اپلوډ شي تاسو وګورئ اوس لکه انتظار وکړئ ها تاسو ته به سبا راغټ تاسو نه راغلی واړه راغلی ډسکرپشن هم تاسو وګورئ هر شی به د خپل نظر نه واړوي
چې رز موږ پریویو دی شي لوک به آنلاین دسی اب تاسو ته آنلاین د ښکاری چې څنګه تاسو پریویو کړل دا وګورئ لیست کوی علامه دا تاسو مې صرف پریویو ګورم چې څنګه تاسو کړي کټګوري کوي دا شپمنټ څنګه دی ریټرن څنګه دی 100 روپۍ دی پیپال ایکسپټیبل دی نه دی اذروایز کوم بانکونه ایکسپټیبل دی دا هر څه تاسو به کې دی کې واچوي چې مطلب دا شیز مونږه دغه دی پریویو بس تاسو راشي انټرنیټ غټه مسله ده دغه دی انټرنیټ مسله ده نو لیست آیټم شینو ګوري دا به اند کې وخت چې کله پریویو تاسو خراغه به ډایرکټ شینو وخت لیست آیټم فینیشډ ډایرکټ به فینیش کې بس دا کار